نن سبا هسپتال کې څنګه ډاکټران د ښځو سره دوکه کوي او زنا ورسره کوي. د نن ورځې په ویډیو کې له تاسو سره د یو داسې ښځې قصه شریکوم چې څنګه ورسره یو ډاکټر بدکاري وکړه. که غواړئ چې په دې اړه پوره پوه شئ او د دې ښځې وایس میسج واورئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. او که تاسو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ چې له داسې مفیدو او ضروري معلوماتو څخه لحظه په لحظه خبر اوسئ. دوستانو تاسو سره د دې ښځې واقعه هم شریکوم خو هغې نه مخکې یو څو خبرې ضروري ګڼم چې داسې حالات ولې را پیدا کیږي. دوستانو موږ او تاسو د فتنې په یو داسې دور کې اوسیږو چې موږ نه پوهیږو چې موږ سره خوا کې کس انسان دی او که د انسان په جامه کې یو حیوان دی. نن سبا به ډېر کم داسې انسانان وي چې د شیطان د شر نه محفوظ وي او په زړه کې یې د الله جل جلاله ویره وي. یعنی چې که هغه ښځه وي او یا هم سړی وي چاته چې هم موقع په لاس ورځي نو ناروا کار کوي. او دا ځکه چې نن سبا ښځې پرده هم نه کوي او د کور ټول معاملات او کارونه خپله پر مخه بیایي او خاوندانو یې هم داسې پړې ورسوس کړي وي چې د هغوی څخه هیڅ د ورځني ژوند پوښتنه نه کوي. او دویمه لویه غلطي چې ښځې یې کوي هغه دا ده چې که ښځې د ښځینه ډاکټر په موجودګۍ کې بیا هم سړي ډاکټر ته ورځي نو داسې حالت رامنځته کیږي. اگر که یوه ښځه په خاص علاج نه پوهیږي نو بیا که نارینه ډاکټر ته ورسي نو څه خبره به نه وي. اوس در سره د هغې ښځې مسیج یا پیغام شریکوم چې د نوم نه ښولو په شرط یې یو نیوز سره شریکه کړي دي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. هغه وایي چې زه 38 کلنه ښځه یم، زما 3 بچي دي او 3 واړه بچي مې په لوی اپریشن باندې شوي دي چې د دې له وجې به زما په ملا کې هر وخت درد و. نو څو ورځې وړاندې مې خپل خاوند ته وویل چې ما ډاکټر ته بوځه چې زه ډېره په تکلیف یم. نو خاوند به مې راته نن او سبا کول. نو اخر زه مجبوره شوم او خپله هسپتال ته لاړم. په هسپتال کې ښځینه ډاکټر نه وه او یا هم ممکن په رخصتۍ یا چوټۍ باندې وه. ما د بل ډاکټر نمبر واخیستل او انتظار مې کول. یو وخت و چې زما نمبر هم راغی. نو کله چې زه د ډاکټر کمرې ته ننوتم هلته هیڅوک هم نه و، یعنی بل مریض موجود نه و. لنډه دا چې ما ډاکټر ته د چیک اپ لپاره وویل. کله چې هغه زما چیک اپ کولو نو هغه زما د یوازیتوب نه غلطه فایده اوچته کړه او ماته یې د درد د کمیدو په خاطر داسې د نشې دوایي راکړه چې زه بېهوشه شوی وم. او کله چې په هوش راغلم نو چې ګورم خاوند مې سر ته ولاړ دی او راته وایي چې فکر مه کوه، ډاکټر صاحب وایي چې په ښځه دې دوره راغلې ده او ذهني توازن یې خراب شوی نو ځکه بېهوشه شوې ده. خو زه بیا هم د بېهوشۍ په حالت کې لږه لږه پوهېدم چې له ما سره څه روان دي. دغه ښځه وایي چې ما هېڅ هم ونه ویل او زما په سترګو کې اوښکې وې ځکه چې زما عزت خاورې شوی و. دوستانو د دې واقعې او زموږ د خبرو مطلب هېڅکله هم دا نه دی چې ټول ډاکټران به داسې وي ځکه چې 5 ګوتې یو شان نه وي. ډاکټران ټول ښه خلک دي، یو نیم داسې پکې پیدا شي چې ټول د ځان سره بدنام کړي ځکه چې ډاکټران د دې ټولنې رښتیني خادمان دي. خو په داسې واقعیو کې د هغه خاوندانو هم ګناه وي چې خپلو ښځو ته وخت نه ورکوي او په خپلو کارونو کې مصروف وي او نه هم د خپلې ښځې د پردې خیال ساتي. نو بیا ضرور داسې واقعیات رامنځته کیږي. د الله څخه مو دا دعا ده چې الله تعالی دې زموږ او ستاسو حیا او عزت را نصیب کړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ټول د داسې شرم څخه وساتي. آمین. امید ده چې دا پیغام او ویډیو مو خوښه شوي وي. که مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي او خوندورو معلوماتو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.